درنو اوریدونکو سلامونه نه کې هېرې قبول کړي. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. نن راغلي له یو مجاهد سره مجلس لرو. دا مجاهد د عبدالحکیم نوم لري، د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. دغه ورځو کې راغلی دی کابل ته. د عبدالحکیم دا حالت دی چې اوس به یې خپله تاسو ته بیان کړي. دا یې دوه نیم کاله په بادغیس کې د ډرون په برید کې ټپي سوی دی. داسې ټپي سوی دی چې علاج یې په پاکستان او افغانستان کې خو بیخي نه کېږي. نو دوی به خپله معلومات خپله تاسو ته وړاندې کړي. تاسو عبدالحکیم صاحب خپله ځان که اوریدونکو ته لیدونکو ته معرفي کړئ. السلام علیکم ورحمت الله. زه دغه زما خپل نوم عبدالحکیم نومیږي او د پلار نوم یې حاجي عبدالحلیم پکیر دی. نو د بادغیس ولایت یم او د بالامرغاو د ولسوالۍ یم. ډېر ښه. خپل حالت که راته ووایاست څومره وخت کېږي؟ دوه نیم کاله تاسو مخکې وویل چې 2 نیم کاله کېږي چې تاسو د ډرون په برید کې ټپي سوي یاست. دا پښه مو اوس څنګه دي؟ دغه پښه اوس تاسو دواړه پښې تاسو یادونه وکړه چې دواړه پښې ماتې دي. څنګه ماتې دي؟ په څه رقم ترتیب سره ماتې دي؟ اوس یې دا هډوکي یې مات دي او که داز یې کړی دی که نور داسې ماتې دي؟ دا پښه ته زنګون مکمر هډوکی نسته. دا یوه لویشت هډوکی دی دونه قدر یعنې یوه لویشت هډوکی نسته دلته؟ دا خالي دی؟ دا خالي دی. د دې هډوکي درک نسته، هغه وتلی هلته ولیدلی دی. نو پاتې شو دا خو د هغه په هغه حالت باندې دغه شو چې هغه تایري ټک وکړي. هغه مو 4 کس و 3 کس شهیدان شو ځای پر ځای. نو زه پاتې شوم. هلته مرګور راواخیستم، بیا 12 شپې پر لارم پاکستان کې بیا فعاله شوم. هلته مې دوا کړې ده، هلته یې ولنه کېږي. او دغه بله پښه مو څنګه ده؟ دغه هم دغسې دا رقم دا لري خو دلته هډوکی دی سوی دی. دلته په دې دا ډول سوی دی، دا نه کټېږي. هډوکی مات ده خو داسې کږ سوی ده، ورسره تېر سوی ده. دا تېر سوی دا ډول تېر سوی دی. اوس تاسو سره امارت په دغه برخه کې همکاري کړې ده او اقتصادي حالت مو څنګه دی؟ اقتصادي حالت خو هغه دغه دی، د روژې د میاشتې د مخه هغه چې 2000 روپۍ راکولې هغه اوس بندې دي. اوس هغه 1 روپۍ نه ده راکړې. د روژې را په دې خوا بیا نه دي درکړل؟ د روژې په دې خوا د روژې په خوا ځینې 2 میاشتې که 2 میاشتې ولې هغه 2000 روپۍ راکړې دي. په دې خوا ځینې بالا ماته 1 روپۍ نه ده راکړې. د لوی اختر د مخه 50,000 روپۍ کور ته ورکړي ولې هغه 50,000 روپۍ د کور دي. او د لوی اختر پسې د اجمالي صاحب حاجیان کړی که نه، د مولوي محمد حسن صاحب معاون راغی شهرصد بستر ته. زه په شهرصد بستر کې دغه وم، بستر وم. هغه ماته 50,000 روپۍ راکړي ول ستا ته تداوي به موږ وکړو. نو بالا د قوم سره نن شماره نه سته، دیم نسته، نه ملګری سته. به دا ډول دغه اوس تاسو غوښتنه له امارت او مسؤلو چارواکو څخه څه ده؟ زما دغه غوښتنه وه دا 4 میاشتې کېږي زما یو دغه پیواز نه سره. زه چې راغلی یم دلته بې پیوازه راغلی یم او هر څه چې پیښ شوی دی خو د اوس ما سره پیښ شوي. زما خپل په ودم چې ما کار کوئ هغه زما پر هر درد چې راتی خو ما ساتئ، ما په زړه کې ساتئ. بل سړی نه و چې زه ورته ووایم. هلته ما کولی داسې وم که نه سو ولاړ. دا 4 میاشتې کېږي دا ډول هلته پروت یم. اوس مې دغه غوښتنه د مولوي محمد حسن صاحب ځینې دی او د مولوي یعقوب صاحب مبارک ځینې دی او د سراجین اخاني ځینې چې دغه د سراجین اخاني ځینې چې دغه یو غم وخوري. دا 12 کاله کېږي که 15 کاله کېږي چې زه د دغه امارت په خدمت کې د خدای دپاره ولاړ. اول خو د خدای دپاره دی. خو دې خوا چې دغه ډول واقع سو هغه 15 واره چې 4 واره د مخ خوښ شوی یم، پر دې لاس 3 واره دلته هم خوښ شوی یم. دا دی ټپ دی. دا بیا دلته خوښ شوی یم، بیا بل ور بیا دلته خوښ شوی یم، یو وار بل پر دغه ځای خوښ شوی هغه 3 واره چې ول هغه دا نور هم دغه واره شو. دغه یو بل لنډی که د کور ځینې چې هغه 15 ورونه که 4 ورونې زه وتلی یم. هغه 3 کاله کېږي که 2 کاله کېږي چې وتلی یم. هغه 3 دانې وړکیان زامن لرم، 1 دانه هغه مور دی. نو په دغو برابر باندې د کور په اقتصادي وزن کې د خدای شی نسته. اوس که چېرې بیا هم د دوی یو مرسته، یو کومک، یو شی ولی هغه ځای د والي ته مې خپله زنګ ووایي. د ډول ناسم لکه ستاسو چې ناسم ما ول زه د ډول سړی یم. د 6 میاشتې مخته زه کابل ته ځم چې دوا وکړم. هغه ویل ته ما ته شنبې پورې زه رالم، د ولته جمعې پورې ته ودرېږه بیا به زه دا کومک درسره وکړم.
دوستانو زموږ او تاسو په هیواد کې شل کاله اشغال او جګړې وې، مجاهدینو قربانۍ ورکړې دي. د دې قربانیو برکت و چې موږ دلته په کابل کې ناست یو، او دغسې یو ویډیو چې تاسو ته مخې ته درځي باید تر نورو پورې یې ورسوئ، او له دغه مجاهد سره باید موږ او تاسو د الله تعالی په خاطر باندې همکاري وکړو، تر څو د علاج په برخه کې هم همکاري ورسره وسي او د کور اقتصاد هم برابر سي. دی 11 کاله کېږي چې جهاد یې کړی دی او خپل دواړې پښې یې له لاسه ورکړي دي. تاسو ته به معلومیږي له دغه ځای نه تر دغه ځای 21 اندازه د پښې عمومي هډوکی نسته او دا بل یې هم تر له تېر سوی دی. نو دا په دې معنا چې پښې کاملا یعنې کار نه کوي، له لاسه یې ورکړي دي. نو له تاسو غوښتنه دا ده چې دا ویډیو تر مشرانو پورې ورسوئ، او له مشرانو مو په جدیت سره غوښتنه دا ده چې هیله ده چې دغسې مجاهدینو ورونو ته جدي توجه وسي. تاسو که نور څه غوښتنه لرئ خو دلته راسره شریکه. السلام علیکم.